الله فرمای انا انزلناه فی لیلة القدر. دا قرآن چې دی دا ما په لیلة القدر د شب قدر شپه چې کومه بلل کیږي یعنی قدرمن شپه ما د قرآن په دا شپه را نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة مبارکه و دې شپې ته الله پاک مبارکه ویلې ده چې ما د قرآن په دا شپه په دا مبارکه او قدرمن شپه کې را نازل کړی دی. اوس پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی من قام لیلة القدر ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم چا چې د الله په خاطر د لیلة القدر په شپه باندې د ایمان پر دې خبر و چې الله واحد لا شریک ذات محمد رسول الله اخرنی حق نبی دی قرآن د الله کلام دی پر دې خبر ایمان و پر دغه باندې مطلب د یقین و او احتسابا بیا د ثواب نیت کړی و په دا شپه عبادت وکړي غفر له ما تقدم من ذنبه. د بخاري او د مسلم حدیث دی په خواني ټول ګناوي الله در معافي. د شب قدر شپه چې د عزیزانو دا یو اعزاز دی الله پاک د پیغمبر علیه السلام امت تور کړی دی. په بنی اسرائیل کې یو سړی واغه تقریبا 80 کال پر لپسې عبادت کړی وو چې د شپې به تهجد کوي د ورځې به جهاد کوي یا روزه نیوله. نو بیا بنی اسرائیل دا خبره چې د یو عابد یا د څو انبیاو داسې خبره وه چې 80 کال الله پاک مسلسل ودی ته د عبادت توفیق ورکړی. صحابه کرام ډیر حیران شول ماشاء الله زموږ ټوټل عمرونه در شپېته کال دي یا 80 کال دي د خلکو څونه لوی عبادتونه کړي دي. الله پاک دا صورت را نازل کړي چې ستاسو د پاره خبره څه ده که تاسو په دغه شپه چې د شب قدر ده تاسو عبادت وکئ د زرو میاشتو د عبادت ثواب الله درکړي. زر میاشت تقریبا 83 کاله 4 میاشتې جوړیږي. اوس عجبه خبره ده د ډېر خلک د حدیثو په باره کې یوه خوا بله خواته دي اوس یې حدیث شاته غورځولی دي اوس پر حدیثو هلته هندوم ګایېږي. هغه سړی هم غږېږي چې هغه نه په خدای پوهېږي نه په رسول پوهېږي نه په قرآن پوهېږي نه په تورات پوهېږي نه په آخرت پوهېږي نه په دنیا پوهېږي. هغه مو حدیث تړولی ده چې دا حدیث ته واڅل الله اکبر سبحان الله د محمد رسول الله شان تر دې ځای راورسېد یا به زه پکې غږېږم یا به ته پکې غږېږې. نو دا چې اوس پیغمبر علیه السلام مبارک موږ ته وایي چې ته پلانۍ کلمه ووایه دونه عبادت دونه ثواب دی پلانۍ نو موږ به ولته بیا څنګه خبره د ملایانې د ځانه کوي. دا سوره قدر انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. دا دومره محترمه ورځ ده دومره محترمه شپه ده چې په دې کې ته عبادت وکړې د زرو میاشتو عبادت یې ثواب زیات دی. اوس پس چې اوس الله ویلی دی اوس خو الله ویلی دی. نو پیغمبر علیه السلام بیا فرمایي تاسو څه وکړئ که په دا شپه تاسو عبادت وکئ پخوانۍ ټولې ګناوې الله در معافوي. سبحان الله الله اکبر. موږ په خبرو ډېر غښتلي یو په شک په شبه ډېر غښتلي یو. په ذوالجلال دې مې قسم هغه ورځ هم را روانه چې د الله په وحدانیت کې به هم د عام خلک خبرې کوي چې ته د الله پاک نو څنګه اوس یوازې دی. نو د الله رسول فرمایي هغه ورځ به راسي شیطان به تا ته په زړه کې وسوسه در واچوي ته الله پیدا کړی ستا مور پلار الله پیدا کړی دی لمر الله پیدا کړی دی د اسمانونو او مځکې الله پیدا کړي جنت و جهنم الله پیدا کړي عرش و کرسي الله پیدا کړی دی. اشه الله پاک شا پیدا کړی دی نو خو یې تړلی دی والت یې کړلی او نو پر دې ځای باندې د الله رسول موږ ته وایي قل آمنت بالله زما پر الله ایمان دی زما پر الله ایمان دی. که ما د دنیا ټولې مسلې زده کړي دي یو د الله د وحدانیت چا پیدا کړی دی نعوذ بالله هغه مسله راته پاته ده نو راسي چې پر وغږېږو. که تا ته د خپل سر ویښتان در اوسه نه دي در معلوم و تا ته د خپلې څټې د خپل شا د خپلې ملا ویښته نه در معلومېږي عیب نه در معلومېږي زخم نه در معلومېږي داغ نه در معلومېږي نشان نه در معلومېږي ته د الله رب العزت وحدانیت ته ورسېدلې. د دې دیواله په هاخوا موږ څه شوي نو د دې صوفې د دې کرسي په هاخوا موږ ته شی وینو یا نه وینو هغه لوی رب ته ورسېدله خبره بغیر د دلایل موږ منو الله پاک واحد لا شریک ذات. دا مځکې دی الله میټاو کې دا اسمانونه دی الله میټاو کې دا لمر او سپوږمۍ دی الله میټاو کې دا جنت او جهنم دی الله میټاو کې دا رڼا او تیاره دی الله میټاو کې. زموږ ایمان دی الله واحد لا شریک ذات څه دا زموږ ایمان دی الحمدلله. نو اوس خبره دا ده چې دغه شپه نو کله ده دا شپه کله ده. دغه د بخاري او د مسلم حدیث دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک څو صحابو په خوب کې الله ورښکاره کړی په خوب ولیدله چې پلانۍ شپه چې د هغه د لیلة القدر ده.
بیا چې پیغمبر علیه السلام مبارک ته ذکر شو چې یا رسول الله دا مطلب ما دا خوب لیدی چې دا شپه دا د شب قدر یا دا خبره زه خبره نه اوږدوم نو پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایلې زما صحابو چې کوم خوبونه لیدلي دي او دلته د لیلة القدر دا ټولې برابرې سره روان دي بس دغه اخرنۍ اوه ورځې چې کومې دي په دې کې تاسو لیلة القدر چې دی هغه تلاش کوئ تاسو پسې وګرځئ بلکې اخرنۍ 10 ورځې چې کومې دي په دې د دې څخه واخله بیا ځه تر هغه 13مې روژې پورې یا 29مې روژې پورې په دا مابین کې خاص کر د تاک چې کومې شپې دي په دا کې تاسو وګورئ لیلة القدر چې دی هغه شته څه سو لیلة القدر. او بیا بل خبره دا ده چې تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان متفق علیه تاسو ډیر کوشش وکئ چې دغه د روزې اخرنۍ 10 ورځې چې کومې دي په دې کې تاسو لیلة القدر چې دغه تلاش کئ تاسو پسې وګرځئ پیدا یې کئ په دغه شپو کې پیغمبر مبارک په دې وجه اعتکاف کوي چې لیلة القدر به الله پاک ما ته را نصیب کړي.